د پنځلسې په شپه باندې سل واره قل هو الله احد ووایي هر څوک که نري که ښځه سل واره قل هو الله احد دغه ذکر دې وکړي در پایه الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اله العالمین به در هغه ساعته پورې مړ نه کړي چې سل ملائکې به د لپاره بخښه وغواړي چې سهار راکښېني په دغه شپه باندې سل ملائکې به ورته ولاړې وي دیش ملائکې به خواست کوي اله العالمین جنت ورکې دیش ملائکې به خواست کوي الهي ته د جهنم د اورې راوساتې دیش ملائکې به خواست کوي الهي ته د خطا او د ګناه وساتې لس ملائکې به دشمنانو ته شراوي کوي دشمنان به هلاکي دا روایت هم نقل کړي نو سل واره قل هو الله احد ای وی وایست که حدیث مبارک هم ضعیف وی وایه پر درې واره قل والله ویلو باندې د یوه قرآن ویلو ثواب دی اله العالمین خو به د ثواب درکړي که دغه ملائکې روزي سولې خو الله بلا کوي په دغه ملائکو دعا در نصیب کړي که د ملائکو دعا نه سول روزي نفس د ثواب خو نه وځي خو الله به ثواب باندې درکړي خو درې واره قل والله ویل د یوه قرآن ثواب لري سل واره قل هو الله احد ووایه څومره ثوابي صحابي مبارک په هر لمانځه کې قل هو الله احد وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سند کې ته ولې په هر لمانځه کې قل هو الله وایه وایي د الله پیغمبر د دې صورت سره مې ډېره مینه ده ډېر محبت مې ورسره دی قل هو الله سره نبی علیه السلام وایي دغه قل هو الله به تا جنت ته بیایي ځکه د الله وحدانیت په ټول قرآن کې په یوه صورت کې دومره ډېر نه دی ذکر شوی لکه په قل هو الله احد کې چې دومره ذکر دی دا به د جنت ته بیایي دا د قل والله محبت به د نبي علیه السلام جنت ته بیایي په ورځ د آخرت به در باندې مرشتې وي الله جل جلاله ته به وایي زه ستا د قرآن صورت یم که نه اله العالمین به وایي وایي چې زه ستا د قرآن صورت یم دغه بنده زه ویلم زما تلاوت یې کوي الهي یا به مام جهنم ته ورسره بیایي یا به دی راخلاصوي جنت څومره فضیلت دی وی وایي په دا شپه باندې سل واره د قل هو الله احد تلاوت وکړي نو متعدد عبادتونه وکي ما درته وویله یو خاص عبادت نه خیرات هم وکي تلاوت قل هو الله احد هم وکي ذکر او اذکار هم وکي دعاګانې وکي